افغانستان 4 دهه است که در معرکه دفاع از عقیده و آزادی قربانی می‌دهد. تحریک طالبان نه در آغوش اسلام و نه در آغوش افغانستان زاده شده. تحریکی است که نه اسلامی گفته میتونیمش نه افغانی گفته میتونیم. سلام، زموږ خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن چهارشنبې د وږي 18 چې د سپټمبر له 9 نیټې سره سمون لري. اوس هم پوره خبرونه ویان سمیع الله جلالزی. د شهیدونه یو د احمدشاه مسعود د 14 تلین نن په ځانګړو مراسمو کې ولمنځل شول. ولسمشر اشرف غني په یوه غږیز پیغام کې وویل چې د قربانیانو دا ډول یادغونډې حکومت اړباسي چې په هیواد کې د جنګ جګړې د پای ته رسېدو په برخه کې کوټلې ګامونه پورته کړي. اجرایوي رئیس عبدالله افغان ولس بېوسه نه بولي او وایي چې دغه ولس مزدور حکومت نشي زغملی. ښاغلی عبدالله پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي وایي چې د افغانستان یو ګاونډی ترهګر پالي او د افغانستان د پرځولو خوب ویني. بل خوا پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې افغانستان ټپي هیواد دی خو په وینا یې کله به هم له پښو ونه لویږي. د ملي سرود له اورېدو وروسته اوس حکومتي چارواکي د احمدشاه مسعود په څلورلاره کې د مقاومت څلي په لور ورځي. په دې غونډه کې له دننه هیواد او بهر څخه زیاتو چارواکو برخه اخیستې وه. احمدشاه مسعود 2 جنگ بزرگ میهنی را، یک جنگ بر ضد روس‌ها و یک جنگ بر ضد پاکستانی‌ها در تاریخ معاصر کشور قهرمان 2 جنگ بزرگ میهنی است. قتل‌های زنجیری ممکن نیست بدون ستون پنجم داخل دستگاه دولت و اون نسبت دولت هر چه عاجل‌تر اینا شناسایی کنه تا بتونیم که بالاخره یک توقف بدیم این قتل‌های زنجیری در افغانستان. در غیر صورت بسیاری شخصیت‌های افغانستان اینا دارن برنامه دارن که از بین ببرن. د لوی جرګې خیمه د شهید د اونۍ او د احمدشاه مسعود د ترور د ورځې د لمانځه غونډې کوربه. د غونډې هم د تیرو کلونو په شان سیاسي رنګ درلود. ولسمشر غني په یو پیغام کې وویل چې دا ورځ یوازې د شهیدانو د کورنیو د تسلیت ورځ نه ده، بلکې دا غونډه حکومت اړباسي څو په پیاوړې ارادې د ظلم او بېعدالتیو په وړاندې ودرېږي او د وین تویېدو د بندولو غږ پورته کړي. د شهیدانو لپاره د غونډو مقصد یوازې دا نه ده چې د دوی د قربانیو درناوی وکړو او د دوی له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړو، بلکې مقصد دا هم دی چې د ظلم، بېرحمي او خونریزي د ختمولو لپاره خپله اراده لا مضبوطه او خپل آواز لا اوچت کړو. په دې غونډه کې اجرایي رئیس پخواني ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو څیرو د پاکستان په وړاندې تند دریځ غوره کړ. قهرمانای از این قبیل ما تقدیم رای خدا کردیم و این قهرمانا را در میان خود داریم. پس ملت افغانستان ملت ضعیف نیست. افغانستان حکومت مزدور را قبول نمی کند، اما قوت ملک ما، قوت مردم ما، قوت کشور ما در تعهد راستین با آرمان‌های شهدا و در تعهد واقعی به منافع ملی کشور باشد. په همدې حال کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې افغانستان ډېر ټاپونه لري خو کله هم له پښو نه دی غورځېدلی. هغه له ځوانان غواړي چې هیواد خوشینه کړي. ترک نکنین وطنتان را، همینجا باشین، تعلیم کنین و این خاکتان را بهتر از جای بسازین که به اونجا پناه میبرین. د شهید اونۍ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان هر ورځ د بېګناه کسان د وژل کېدو شاهد دی. عبدالرب رسول سیاف پاکستان ته خبرداری ورکوي که چیرې د افغانستان د ماتولو په فکر کې وي له افغانستان مخکې به پاکستان له ماتې سره مخ شي. دغه جهادي مشر چې د شهید د اونۍ په لمانځغونډه کې خبرې کولې وویل که پاکستان د افغانستان پر وړاندې له جګړې لاس وانخلي، حکومت باید ملت د پاکستان په وړاندې یو موټی کړي او له دې پرته به خپله اقدام وکړي. دا جهادي مشر پاکستان او ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکوي چې د دوی امنیت او سوله د افغانستان په امنیت او سوله پورې تړلي دي. د یوه جهادي څیرې عبدالرب رسول صاحب د شهیدانو د اونۍ او د احمد شاه مسعود د ترور د ورځې په یادغونډه کې د طالبانو ډله یوه غیر شرعي او غیر اسلامي ډله وبلله. تحریک طالبان
نه در آغوش اسلام و نه در آغوش افغانستان زاده شده. تحریکی است که نه اسلامی گفته میتانیمش نه افغانی گفته میتانیمش. ما به صفت یک طالب شریعت، به صفت یک متعلم شریعت گردن خود از سرشان خلاص میکنم که مردهشان شهید نیست. دغه جهادي څیره په افغانستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې د سولې او ټکاو ټینګښت د افغانستان په سولې او ټکاو پورې تړلی بولي. خدا شاهد است که سلامت شما در سلامت افغانستان گره خورده. اگر کدام وقت خدا نخواسته به این مصمم شدین که افغانستان بشکنانه و به این مصمم شدین که این ملت ویران کنین، به یقین بفهمین که شکستن شما پیش از افغانستان خواهد بود. دغه جهادي مشر وایي چې جهادي مشران هیڅکله د نظام د راپرځولو په فکر کې نه دي، خو اندېښمن دي چې د اصلاحاتو د نه راتلو په صورت کې حکومت په خپله ونه پاشل شي. مردم فکر میکنن که اینا مخالف نظام هستند و در صدد چپه کردن نظام هستند. العیاذ بالله. چیزی که ما به دست خود جور کردیم چرا به دست خود چپش کنیم؟ هرگز نه. این پروپاگاندا کلش غلط است، کلش، مگر تشویش داره. تشویش ماده است که اگر اصلاحات نبیه کجی ها راست نشد. تشویش ما عزیز که خود به خود با وجود کوشش‌های نگاه کردن ما خود به خود خدا نخواسته بر روی نفته که برای از او ما هیچ پیش بینی نداریم. عبدالرب رسول صیاف یو له نفوذ لرونکو جهادي کسانو دی چې په ځلونو د طالبانو او پاکستان پر وړاندې توند دریځ خپل کړی دی او دا ځل هم دغه دریځ پر نیولو سربیره له خلکو غواړي چې د هیواد له امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او دغه ځواکونه د هیواد رښتینی مجاهدین وګڼي. همدا اوس له موږ سره په استودیو کې د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی عصمت قانع دی. غواړو چې په دې اړه ورسره مرکه وکړو. قانع صاحب استودیو ته ښه راغلاست. کور مو ودان. قانع صاحب، نن د شهید اونۍ و او په دې اړه بېلابېل مراسم په هیواد کې جوړ شول. د دې مراسمو په لړ کې جهادي مشر عبدالرب رسول صیاف د پاکستان په وړاندې توند غبرګون وښود. ده ویل چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي او د ټولو ستونزو ریښه هلته ده. په مجموع کې په دې شرایطو کې تاسې د استاد صیاف څرګندونې څه ډول ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا استاد صاحب نن د یو جهادي لیډر په توګه نه، بلکل د یو ملي څیرې په توګه باندې هغه مشکلات، هغه ستونزې، هغه ګواښونه چې د افغانستان استقلال، تمامیت، د افغانستان د ملت ثبات، د افغانستان اوسنی حالت د ټولو ته متوجه وو. د هغو ګواښونو په وړاندې باندې د یو ملي دریځ له زاویې څخه خبرې وکولې، د یو جهادي دریځ له خاطره، د یو افغان سپین ږیري په توګه باندې آیا لکه همدغسې هېواد په ډېرو پخوانیو وختونو کې زموږ هېواد له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی، له خارجي تجاوز سره مخامخ شوی دی، له داخلي اخ و ډب سره مخامخ شوی دی. د سپین ږیرو د مشرانو فریضه دا جوړېدلې ده چې ملت ته روحیه ورکړي، ملت راټول کړي، ملت منسجم کړي، ملت ته یو معزز دغه ورکړي، جهت ورکړي. په همدغه ترتیب باندې استاد صیاف نن د افغانستان د ملت له سټیج څخه د یو ملي سپین ږیري په توګه، د یو ملي څیرې په توګه باندې د افغانستان د کړمو، د افغانستان د موقعیت، د افغانستان ته د ورپېښېدونکو صدمو د درک کوونکي ذهنیت په توګه باندې له هغو زاویو خبرې وکولې چې هغه ملت ته هم روحیه ورکړه. د افغانستان پوځ، د افغانستان وسلوالې قواوې، د افغانستان امنیتي بنسټونه، د افغانستان استخباراتي، ټول یو ډېره قوي روحیه ترې واخیستله او دا همیشه زموږ ستاسې هېواد د ملت لخوا ساتل شوی ده. قانع صاحب، یو شمېر بیا په دې اند دي چې تل افغان چارواکي همدارنګه د عبدالرب رسول صیاف په شان جهادي څیرې انتقادات کوي، اما عملي اقدامات نه ترسره کیږي. له یوې خوا د پاکستان سره د سولې خبرې هم پیل شوي، که څه هم اوس هغه سولې د ځینو نامعلوم مسایلو پر ولاړې دي. آیا فکر نه کوئ چې دا شان څرګندونې به هلته د سولې په خبرو ناوړه اغېز وکړي، او یا تاسې داسې فکر کوئ چې اوس افغان حکومت او افغانان په دې پوه دي چې پاکستان د سولې خبرې نه غواړي چې پرمخ ولاړ شي؟ د سولې خبرې موږ هر څوک کوو، خو زموږ په خپلو منافعو باندې ټینګار، موږ هېڅکله د سولې
افغانستان د افغانستان خلکو د افغانستان سیاست د افغانستان جهادي زعامت د افغانستان ملي زعامت د افغانستان نهادونو د افغانستان قومونو د افغانستان سپینګړو د سولې مخالفت نه دی کړی. دوی وایي دوی دا بالکل د سولې لپاره یو کلیر لاره ده، همدغسې څرګندولي د سولې لپاره یو خلاص جاده ده. دا کولی شي په طرف مقابل تاثیر ولري دا شان څرګندول. خبره اساسي دا ده چې موږ تاسو سوله غواړو، اما دا خلک د فکر نه کوي چې موږ د سولې په نامه باندې دا ملت غلام کړی سو، دا ملت تر پښو لاندې کړو، د دې ملت استقلال او ازادي موږ سوله غواړو. او د استاد دا خبره چې ځینې مملکتونه دي چې تقریبا زه 2 کاله پرې مشر یم او هغوی زموږ د ایلولو کوشش کوي، زه دوی ته دا پرې وایم چې دا ملت نه ایریږي او زه د یو ملت په توګه باندې موږ تاسو د دوستۍ لاس درکوو، ستاسو د ثبات، ستاسو د امنیت، ستاسو د شرف او عزت د ساتلو مسؤلیت موږ سره هم ده. اما که تاسو دا هڅه کوئ چې موږ لاندې کوي، له موږ نه مخکې تاسو لاندې کیږي، دا یو ډېر قوي رمز و. دا واقعي دغه دی چې دا سیمه داسې جوړه شوې ده. که دلته دا بېثباتي دوام وکړي، د بېثباتۍ د کنټرول په یا د مهارېدو په بانه باندې هند هم دلته مداخله کولی شي، ایران هم کولی شي، امریکا هم د خپلو مداخلاتو تداوم پسې غځېدلی ساتلی شي، چین هم کولی شي. او دلته د نړۍ دا ډېره حساسه منطقه ده او پاکستان په هغه حالت کې نه دی چې د دې شیانو موږ لا یو طبیعي ملت یو چې کله کله یو طبیعي تیږه یو پاکستان یو سیمټي دغه دی که نه یو سیمټي کاڼی ده چې دغه په یو ګزار باندې له منځه ځي. افغانستان تر اوسه پورې مقاومت کړی ده، که دغه د افغانستان نیمه ضربه هم پاکستان وخوري، پاکستان بالکل لکه د چرګې هګۍ په کانکریټ واچوي داسې ټوک ټوک. اما قانع صاحب څه وخت به واقعا عملي کار کیږي؟ آیا پاکستان به څه وخت واقعي همکارۍ یا واقعي دوستي ته اړ کیږي یا به خپله دې شته غاړه ږدي؟ تر څه وخته به دا تر هغه وخته پورې چې پاکستان په دې وپوهېږي چې زه افغانستان نه سم بیل کولی، یعنې تر اوسه په دې مسله نه دی خپل ستراتیژیک عمق په توګه باندې نشم بدلولی. ستراتیژیک قوم په دې معنا باندې چې افغانستان د پاکستان د پوځ او د پاکستان د استخباراتو دغه نه دی که نه په اوږد مهال کې کنټرول کې نه راځي او باید د یو آزاد هیواد په توګه، د یو خپلواک هیواد په توګه، د یو ورور هیواد په توګه. تر اوسه پاکستان دا نه ده درکړی؟ که دا سیاستونه د وروستي څرګندونې د طالبانو د مهمو قمندانانو خپله د پاکستان لخوا څرګندونې، د مري په مذاکراتو کې د طالبانو راکشول، هلته کېنول، بیرته وړل، د ملا محمد عمر له مرګه وروسته هلته تقریبا جګړه کنټرولول یا له کومو مرکزونو جګړه، دا خو اوس دې تقریبا یو غیر متنازع خبره ده چې د استاد صاحب په قول باندې چې طالبان نه د اسلام په بستر کې راپورته شول او نه د افغانستان په بستر کې، او دا بالکل دا یو جوته خبره وه. تقریبا دغه د تېر 2 کالو حوادثو دا وښودله چې دا خلک له افغاني دریځه خبرې نه کوي. که له افغاني دریځه خبرې کېدی، حتما افغانانو د تفاهم ژبه ورسره پیدا کولی شوی، حتما یې ورسره پیدا کول، همدغه سپین ږیري ورسره پیدا کولی شوی، نورو سپین ږیرو ورسره پیدا کولی شوی. موږ تاسو د وطن د مرکو د ټغر وطن ده، حتما دوی سره د مرکې ټغر غوړېدی او په هغه ټغر باندې خلک ورسره کېنستلو، خبرې ورسره کوله، یو جرګه مرکه جوړېدله. اما دا چې په بهرني استخباراتو د ستراتیژیک عمق د نیابتي جګړه مارانو په توګه خلک راځي وځي وژل کېږي، زموږ مشکل همدغه دی چې پاکستان تاسو دغه نیابتي جنګ مه کوئ، موږ ستاسو ورونه یو، موږ تاسو خپل مټ جوړ کړئ، موږ د دوی اسلامي هېوادونو په توګه باندې ښه تعلقات غواړو، ښه روابط غواړو او دغه روابط د تاسو په ګټه دي، زموږ هم په ګټه. قانع صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه مهم مسایل یا مهم کارونه چې باید افغان حکومت وکړي، خپل همدارنګه د استاد سیاف په شان جهادي مشران وکړي، څه دي تر څو واقعا پاکستان ښې دوستۍ ته وکولی سو راولو او په هغو باندې زیات کار وسي تر څو په نږدې وختونو کې موږ د دې همکارۍ یا د ښې دوستۍ پایلې ته ورسېږو؟ خبره اساسي دا ده چې موږ د واحد ملت په توګه باندې د خپلو مفاداتو په سنګر کې ډېر په قوت سره ولرېږو، په مورال سره ولرېږو. همدا جهادي مشر، ملي مشر، ګوندونه، زه، ته، مدني ټولنه، قومونه، شمال، جنوب، شرق، غرب، ټول له یوې خولې څخه خبرې وکړو، له یوې دریځه خبرې وکړو چې دا وطن د افغانستان دی او دا د افغان ملت ملکیت دی او په دغه باندې هغه هیلې چې د خلکو سره شته له هغو هیلې د یوې خواته سي
په یو ډېره پاکه لاره د ورورۍ د رامخته شي چې موږ په سیمه کې سوله او ثبات د خلکو په ګټه د ملتونو په ګټه زموږ د ښه اقتصاد په ګټه له نړۍ سره د ډېرو ښه روابطو په ګټه دا تنظیم کو او موږ یو د بل ممید اوسېږو نه یو د بل غلام واقع او دغه حالت پاکستان باید له دغه ذهنیت څخه وګرځي کله چې پاکستان دغه ذهنیت پرېښوي افغانان د پاکستان احسانات نه هېروي د پاکستان سره هیڅکله هم افغانستان خلک یې مسؤل دي ملت مسؤل دی یو ریسپانسبل ملت دی هیڅکله به هم په پاکستان کې د مداخلاتو لپاره افغانان زړه نه کیښه او نه دغه قانع صاحب که څه هم ما وروستۍ پوښتنه کړې یو بله پوښتنه هم زما ذهن ته راغله دې مشرانو چې نن څرګندونه کړې دوی ویل که څه هم افغانستان ستونزې لري ټپي هیواد دی اما هیڅ هیواد به هم افغانستان راونه پرځوي آیا تاسې په دې مسله باندې څومره موافق یاست واقعا هغه هیوادونه چې د افغانستان د ړنګېدو خوبونه ویني دوی کولی شي چې دا هیواد د افغانستان که ړنګېدلی ګوره په هغه وخت کې به ړنګ شوی وای چې تقریبا د بدخشان هم سقوط وکوو هر څه دغه کېږي خو طالبان رالو په دې ټول افغانستان باندې مسلط سو او پاکستان دغه وکول لیکن په هغه وخت هم مقاومت موجود په کندهار کې مقاومت موجود دی د ملا عمر د کور سره مقاومت موجود دا نه وایي تنها یوازې په خواجه باودین کې مسعود ناست هغه به بالکل روابط درلودلو که دې مقاومت هغه له خارجي روابط درلودو دغه مقاومت چې د کندهار کې د ملا عمر د کور شاوخوا و د خارجي روابط نه درلودي بالکل یو پیور ناب افغاني مقاومت یعنی دا تصور دی دا تصور د نړۍ دغه کې چې افغانستان به وخوړل شي یا افغانستان داسې اغزن دغه ده چې د چا خولې ته ورځي دغه پر کولی شي شخوند پرې ولی شي خو چې ستونې ته یې ورسي ستونه یې څري او دغه د پاکستان ستونه یې هم له هغه راځي تر اوسه پورې څري چې التهاب باندې اخته دی د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی عصمت قانع ډېره زیاته مننه کور مو ودان نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کړي بیا هم ښه راغلاست اوس هم پام وکړئ څو نورو خبرونو ته په هیواد کې د جګړې دوام هره ورځ خلک وژني په دې جګړو کې چې له 4 لسیزو راهیسې دوام لري زیات میر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او ځینې نور بیا ټپیان شوي دي د هغو کسانو کورنۍ چې په دې جګړو کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه بنده کړي په هیواد کې جګړې زرګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نیولي د چا پلار او د چا ورور او د چا میرمن قرباني شوي له هغې ډلې یوه د یوسف کورنۍ ده یوسف څو میاشتې وړاندې په هلمند ولایت کې ووژل شو او مور یې د غم په ټغر کې نسته یوسف په هلمند ولایت کې د عامه نظم د پلیس په توګه دنده ترسره کوله بعید اینجا تیر کرد 3 روزی داد رفت برام زنگ زد مادر گفت من میایم ماشما رای میکنم یک 4 روز دیگه هم هستیم با میاییم اونا 4 روز با جنازه شد کابو شل کاله کېږي چې د یوسف کورنۍ په یو کوچني خونه کې ژوند کوي د یوسف مور ریزا ګل نومیږي په یو ښوونځي کې صفاکاره ده هغه وایي چې مشر زوی چې صادق نومیده 13 کاله وړاندې لا درکه شو تر اوسه درک نه دی څرګند خرچ چی ماره میداد اونا پدرش فلج کنجوخانه خودم هستیم اونم خرچ خانه چیزا رو چی میکنم د یوسف پلار وایي چې هیله درلوده زوی هیواد ته په خدمت سره دوی ته هم د ژوند امکانات برابر کړي بچه‌م شهید شد یکیش گم شد دو تا دیگه هست 5 تا نخور داریم عبدالغیاث د جګړې بل قرباني دی 12 کاله کېږي چې د خپل سترګې له لاسه ورکړي یک مرحله ما در دوران جهاد مرمی خوردم که به طرف چپم اصابت کرد مرمی در این قسمت علاشیم از گوشم برآمد چند مرمی بود یکیش رقم اصابت کرد بعد من در سال 82 اوگار شدم هغه یو ځل په تخار ولایت کې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو په وړاندې په جګړه کې ټپي شو خو کله چې په 1302 کال کې په کابل کې ټپي شو د سترګو زیر یې له لاسه ورکړ او 8 کاله وړاندې دا کتاب پلورنځی جوړ کړ له عبدالغیاث نامې وپوښتل چې آیا په یوازې سر خپل کارونه ترسره کولی شي که نه دخترکایم یکیش خوردش قدیم همکاری میکنه به مرحله هر کدومش که رشد کرده میرفتن باز از صحنه اوست میرفتن دیگه پیش میمونه حالا فعلا در پنجمیش قدیم همکاری میکنه در بازار سودا را قدیم میرم لیلا په افغانستان کې په تیرو 4 لسیزو جګړو کې کابو 3 میلیونه تن مړاو مایوب شو کابو 15 میلیونه تن نور بیا د هیواد پرېښودو ته اړ شو
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي پاکستان د هیواد مخوري څیرې وژني. حامد کرزی وایي د طالبانو د قمندان ملا منصور د عبدالله څرګندونې روښانه کوي چې په هیواد کې پلان شوي وژنو تر شا د پاکستان لاس دی. اخوا داسې نیوکې شته چې په هیواد کې د ځنځیري وژنو دوسیو ته بې پامي شوې ده او حکومت باید په دې اړه ځواب ووایي. د پرلپسې قتلونو لړۍ یا د مطرحو اغیزناکو نفوذ لرونکو جهادي څیرو له منځه وړلو لومړی پیلامه د پخواني جهادي مشر عبدالعلي مزاري له تروره پیل شوه چې د 1383 کال د کپ په 22مه په داسې حال کې چې د طالبانو له مشران سره د مرکې کولو لپاره ورته ونیول شو وروسته ترور شو. خو په افغانستان کې لومړی ځانمرګي برید د احمد شاه مسعود ژوند واخیست. احمد شاه مسعود د 1380 کال د وږي په 13مه د 2 عربو ترهګر لخوا چې ځانونه خبريالان معرفي کړیو د تخار ولایت په خواجه باودین سیمه کې ترور شو. حاجی عبدالحق چې یو جهادي قومندانو په 2000 لومړي میلادي کال کې د طالبانو لخوا لومړی ونیول شو وروسته وژل شو. حاجی قدیر هم پخوانی جهادي څیره و. هغه د 2002 میلادي کال د جنوري په 8مه په کابل کې د فایدې عامې له وزارت نه د وتلو په مهال د ناپېژاندو کسان لخوا په ډول سره وژل شو. سید مصطفی کاظمي چې یو جهادي قومندانو د 1380 کال د لړم په 15مه په بغلان ولایت کې په ځانمرګي برید کې وژل شو. جنرال محمد داوود احمد شاه مسعود ته له نږدې قومندانانو څخه هغه د 1390 کال د غبرګولي په اومه په تخار ولایت کې په 14 کې وژل شو. د تخار ولایت پخوانی امنیت قومندان هم د تخار د ولایت په ودانۍ کې په 14 کې وژل شو. مولانا عبدالرحمن سید خیلی د کندوز ولایت پخوانی امنیت قومندان په 1309 کال کې د کپ په 19مه په کندوز ولایت کې په ځانمرګي برید کې وژل شو. د هدفمندو بریدونو د بهیر پاینو ان د پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني نوم هم د دغه وژنو په لومړ کې شامل و. پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني په ځانمرګي برید کې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په خپل کور کې ترور شو. نیوکې له دې عمل دي چې حکومت په تیرو کلونو کې نه یوازې د دغو وژنو عاملان ونه شو نیولې بلکې په دغو وژنو کې د پردې تر شا د لاسونو په اړه هم خلکو ته څه نه دی ویلي. خدا خواست که شناسایی کنیم کی بوده دستایی که در پشت شهادت عامل شهید پوره قهرمان ملی کشور بوده. در واقع بعد میتونیم ردیابی کنیم که چه کسایی در پشت قتل‌های زنجیره‌ای بوده. میتونیم که جلوگیری کنیم از قتل‌های زنجیره‌ای بیشتر. کس هم چې د طالبانو د یو قومندان ملا منصور د عبدالله څرګندونې د روښانه کوي چې په افغانستان کې د بانفوذ کسان د وژنو تر شا د پاکستان لاسو خو پر پاکستان لا پخوا له ترهګرۍ د ملاتړ تورونه لګېدلې دي. ما میدانیم بر ما یک نو نیست. ما از قبل میدانستیم که زخم چندین ساله ما از کجاست و درد ما از کجاست و دلیلش چیست. ولی ما به حیث یک ملت میریم به الفاظ شیرین ملک الشعراء کشور ما خلیلی صاحب مرحوم ما که من به یک زخم تو ای چرخ نیفتم از پای. من به یک زخم تو ای چرخ نیفتم از پای. گر بود عمر ببینیم به پیکار دیگر. د کندهار ولایت پخوانی قومندان خان محمد مجاهد په خپل دفتر کې په ځانمرګي برید کې وژل شو. د کندوز ولایت پخوانی والی انجینیر محمد عمر هم د جمعې د لمانځه له اداینې وروسته په طالقانو ښار کې په یو جومات کې د ماین په 14 کې وژل شو. د کندوز د ولایتي شورا پخوانی رئیس احمد ولی کرزی ښاغلی کرزی د 2018 میلادي کال د جنوري په 12مه په ځانمرګي برید کې وژل شو. د ولسی جرګې پخوانی غړی احمد خان سمنګانی د 2012 میلادي کال د جنوري په 14مه د خپل لور د واده په مراسمو کې په ځانمرګي برید کې وژل شو. د ولسی جرګې پخوانی غړی مطلب بیگ هم د 1390 کال د مرغومي په 4مه د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال په تخار ولایت کې وژل شو. له همدې خبر سره په لمر کې زموږ خبرونه پای ته ورسېدل خو په ټولو نیوز کې خبرونو ته دوام ورکوو. د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود له ځوانانو غواړي چې د شهید په اونۍ کې امنیتي ځواکونو ته وینه ورکړي. احمد مسعود وایي ځوانان باید د وږي په 13مه د بې ځایه تګ راتګ پر ځای د امنیتي ځواکونو ټپیانو ته وینه ورکړي. احمد مسعود وایي هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې د شهیدانو په اونۍ کې وینه ورکول په یوه دود بدل کړي.
د احمدشاه مسعود زوی احمد مسعود له دنیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د وږي په 13مه په واټونو کې د ځینو کسانو خوشي تګ راتګ چې د خلکو د ځورونو لامل کیږي نه تاییدوي. هغه له ځوانانو غواړي چې د بې ځایه ګرځېدو په ځای ټپیانو ته وینه ورکړي. بعد از 14 سال که همین جوان‌ها و نسل جوان معمولا چرا که اکثرشون جوان‌ها هستند که تشکیل میدن که میخیزن و میخواین همین عشق و علاقهشان نشان بدن، این قابل قدر است. این که ما غفلت کردیم و راه درست به اونا نشان ندادیم، این غفلت ماست. ما بدون شک موافق نیستم با او قسم گشت و گذارها، بدون شک ما موافق نیستم با او اتفاقاتی که افتاده، قسمی که شما گفتین باعث ناراحتی و بروز یک سبب یک مقدار دردسر شده و آزار مردم شده. احمد مسعود د ملکی او پوځي کسانو لوژل کېدو اندېښنه څرګندوي او له ځوانانو غواړي څو خپل امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. اردوی ما در سنگرها ببینید سربازا افسران ما در خون میغلطن، اونجا خون میتن. امنیت را کردیم اونا که در سنگر میرن خون میتن، ما بریم برای حفظ جان اونمو معلولین ما و اونمو زخمیای ما بریم در بیمارستان ها و در ستادهای خوندهی و خون اهدا بکنیم. اینمی یک حرکت خوب است. اینمی یک حرکت تازه و نو است. احمد مسعود چې اوس مهال په بریټانیا کې په زده کړو بوخت دی، وایي چې په راتلونکي کال کې به افغانستان ته راشي او خلکو ته به خدمت وکړي. په همدې حال کې د کابل په شاه شهید سیمه کې برید په تیرو 14 کلونو کې بې ساری بلل شوی دی. په دغه برید کې ډیرو کورنیو خپل عزیزان له لاسه ورکړل او تر اوسه هم په ویر کې دی. زموږ همکار میر عابد جوینده د دغه پیښې د یوې کورنۍ د ژوند د وضعیت په اړه راپور جوړ کړی چې ستاسې پام ورته راګرځوم. په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې په لومړي ځانمرګي برید کې د احمدشاه مسعود له ترور وروسته تر اوسه د هېواد وګړي د داشان بریدونو قرباني کیږي، خو په دې لړ کې د شاه شهید برید تر نورو زیات پیاوړی و. د دغه پیښې د یو زیانمن کس کور ته ورځو. په دې برید کې د دغه کورنۍ 2 زامن مړه شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د مسعود یو کلن ماشوم د هغه له وژل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د خپل پلار تصویر ګوري او هیله لري چې پلار یې بیا ځلې کور ته راستون شي. په هغه برید کې د مسعود میرمن سخته ټپي شوه او 2 ورځې مخکې له روغتون نه کور ته راستنه شوه. هیچ کس اونجا افتادیم در زیر خیمه لنگ لاشین این تفلک مسین شاورما دست دادم میورما دست دادم، هیچ کسی باز خواست ما نکرد. چی کنم؟ دا کورنۍ د شپې او ورځې د تیریدو لپاره ځای نه لري. 2 بچه هم شهید شد، این آروس میکلگی دختر میکلگی زخمی هم شده، ما خیلی رقم نمیمانیم. اونم تو که از خود عیب خود پد کرده بیای خانه ما رو جور کنه. د شاه شهید پیښې زیانمن ته د حکومت لخوا بې پامي تر بل هر څه د کورنۍ غمجنه کړې. 53 ارگان میگه هیئت آمدن، اما متاسفانه واده سر واده هیچ کدامشان نامدن، پرسان نکردن که شما در کجا هستین، چی میخورین. په شاه شهید سیمه کې له برید نه کابو یو میاشت تیریږي، خو دا برخه تر اوس هم ویجاړه پاتې ده. په دې برید کې چې د شپې لخوا تر سره شو 15 تنه وژل شو او تر 400 زیات ټپیان شو. افغانستان ډیر اتلان لري. د سرحدي پولیسو سرتیر محمد قاسم چې 2.5 کاله مخکې په ننګرهار ولایت کې په ګوشتې ولسوالۍ کې له پاکستاني پوځیانو سره ووژل شو. یو له دغو اتلانو دی. محمد قاسم د ګوشتې د جګړې اتل هم یادېږي. قاسم چې ژوندی و دغو سیمو ته به راته او د ژوند په بیه به یې دا سیمه او خلک له ګواښونو ساتل. دا د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالي ده. 2 کال او 4 میاشتې وړاندې د دغې دروازې د جوړولو پر سر د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ درنه جګړه وشوه. په دې جګړه کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله واوښته. د هېواد د ساتونکو له ډلې محمد قاسم په دې جګړه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. محمد قاسم چې په دغه باره کې د خپلې خاورې د ساتلو په موخه لاس په ماشه ولاړ و، ټپي شو، خو روغتون ته له رسېدو مخکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. هغه ټاور کې شو، په ټاور کې و چې قاسم شهید شو، ما ته هم جذبه راغله او زه هم د افغانستان خدمت لپاره راغلم. اوس حاکم چې د هغه ورور دی په دغه ځای کې د خپل هیواد ساتنه کوي. هغه د قاسم سنگر ته راغلی څو د خپل ورور ارمانونه پوره کړي. د قاسم د 3 ماشومانو سرپرستی هم حکیم الله کوي. کرزي بابا وخت کې هلته غوښتي وو، بیا هغې ویلې چې زما 4 زامن نور هم پاتې دي، دا هم ځي زما مور او پلار. موږ د وطن سره مینه محبت لرو. مور او پلار راته اجازه راکړې ده، بابا هم دی، وایي ځئ لاړ شئ. قاسم د ګوشتې د جګړې د فاتح په نوم هم یادېږي. دا یوازې قاسم نه دی چې د خپل هیواد د ساتنې په لاره کې قرباني ورکوي. نور امنیتي ځواکونه هم هره ورځ د هیواد او خلکو د ساتنې لپاره مبارزه کوي او قرباني ورکوي.
د احمدشاه مسعود د وژل کېدو د 14مې کلیزې په مراسمو کې د هغه د یو شمېر پلویانو په ډزو کې د ملي امنیت یو کارکوونکی ووژل شو او د دې بنسټ 2 نور کارکوونکي او یو ملکي وګړی ټپیان شول. د ملي امنیت چارواکي د دې خبر په منلو سره وایي دا کسان نن د هغو کسانو په ډزو کې مړه او ټپیان شول چې د کابل په سړکونو کې د احمدشاه مسعود د وژل کېدو کلیزه لمانځله. سرچینې وایي د دې پیښې عاملین پیژندل شوي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. د کابل اوسیدونکي هم د دغو مراسمو د ترسره کوونکو د ډزو له امله سخت ویرېدلي دي. احمدشاه مسعود د ډګروال دوست محمد خان زوی چې د 1442 هجري لمریز کال د وږې میاشتې په 11مه نیټه د پنجشیر ولایت د جنګلک په کلي کې زیږېدلی دی. نوموړي په 22 کلنۍ جهاد پیل کړ. قمندان مسعود 14 کاله د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر وړاندې جهاد وکړ او 15 کاله له طالبانو سره په جګړه کې و. خو دا جهادي قمندان د 52 کلنۍ په عمر د القاعده شبکې د 2 غړو لخوا چې ځانونه یې خبریالان معرفي کړي وو د تخار ولایت په خواجه بهاودین کې ووژل شو. احمدشاه مسعود د ډګروال دوست محمد خان زوی دی چې د 1332 کال د وږي په 11مه د پنجشیر ولایت په جنګلک کلي کې زیږېدلی دی. د مسعود پلار د محمد ظاهر شاه د سلطنت پر مهال د افغانستان د پوځ له افسرانو څخه و. ډګروال دوست محمد د رسمي کار پر مهال له هرو څو کلونو وروسته له یو ولایت بل ولایت ته تبدیل کېده. له دې امله هغه د افغانستان په پوځ کې د افسر په توګه په ننګرهار، بدخشان، بغلان، غزني، هرات او کابل کې دندې ترسره کړې. له دې امله احمدشاه مسعود له خپل کورنۍ سره په بیلابیلو ښوونځیو کې سبق ویلی. مسعود خپل ماشومتوب د زیږېدو په سیمه کې تیر کړ. له هغه وروسته کابل ته ولاړ او د شاه دوشمشیره په ښوونځي کې شامل شو. خو له هغې لنډه موده وروسته یې پلار د هرات ولایت د پولیسو قمندان په توګه وټاکل شو او هرات ته ولاړ او هلته یې د هرات په موافق مکتب کې زده کړه وکړه. له څو مودې وروسته بیا ځلې کابل ته راغی. متوسطه دوره د استقلال په لیسه کې پای ته ورسوله او په 1352 کال کې د کانکور د ازموینې له تیرولو وروسته د کابل د پولیتخنیک پوهنتون انجینري برخې ته کامیاب شو. هغه د کابل د پولیتخنیک انجینري پوهنځي ته له ورتلو سره جوخ د افغانستان د اسلامي نهضت غړیتوب هم ومانه او د 1354 کال په اوړي کې د وخت د نظام په وړاندې په پنجشیر کې د مبارزې قومنده په واک کې واخیسته او خپل مبارزې ته دوام ورکړ. قومندان احمدشاه مسعود په افغانستان کې په لومړي ځانمرګي برید کې د 1380 هجري لمریز کال د وږي په 13مه د تخار ولایت په خواجه بهاودین سیمه کې تورن شو. دا ځانمرګي برید د 2 عربو کسانو لخوا چې ځانونه خبريالان معرفي کړیو ترسره شو. په داسې حال کې چې د ترهګرۍ پر وړاندې له مبارزې څخه 14 کاله تېرېږي خو افغانستان اوس هم په جګړو کې سوځي. هغه جګړه چې ډېری قربانیانې ملکي وګړي دي کلونه تېرېږي خو دا معلومه نه ده چې په افغانستان کې به تاوتریخوالي څه وخت پای ته ورسیږي. په جګړې کې زیږېدلی او په جګړه کې لوی شوی او په جګړې کې ځوان شوی دی. 40 کلن محمد نن د خپلو هیلو یو برخه ته ورسید. د هغه ژوند هم د افغانستان د زرګونو ځوانانو په څیر له جګړې اغیزمن شوی. که څه هم چې د هغو ستونزو هغه نه دی ناتوانه کړی څو خپلو نورو همزولو ته وښیي چې له ستونزو سره باید مبارزه وکړي. در این حالی که من تونستم تا اگر در اندازی به آنچه که میخواستم برسم، خیلی از جوانای دیگه هستند که اونا به مراتب دارای استعدادها و لیاقت‌های خارق العاده تر بودند ولی بدبختانه روزگار به اونا یاری نرسانده. افغانستان د خلکو د څو نسلونو ژوند همدغو ستونزو او ناخوال سره تیر شوی دی او اوس داسې ویره شته چې د ماشومان به هم ورته راتلونکی ولري. این به تصمیمی و نوعی از به سرنوشتی زمینه ساز فاصله بین مردم و دولت میشه. متاسفانه مردم هیچ نوع اعتماد و حتی در شرایط کنونی هیچ نوع انتظار هم نمیتونن از دولت داشته باشن که در طول چندین سال گذشته به صورت مسلسل خودشان قربانی خواستهای شدن و رأی شدن که به دولت‌های خود ریختن. داسې ښکاري چې په تیرو 3 لسیزو کې د افغانستان وګړي له ستونزو او جګړو سره لاس او ګریوان وو خو په تیر 1 لسیزه کې خلکو د جګړو د پای هیلې درلودې. دا هم څو بهرني خبرونه. استرالیا به هم تر راتلونکو څو ورځو پورې په سوریه کې د داعش پر وړاندې هوایي بریدونه پیل کړي. د استرالیا لومړی وزیر وایي تر هغه وخته چې داعش په بشپړ ډول له منځه نه وي تللی په منځني ختیځ کې به امنیت ټینګ نه شي. توني ابوت وایي استرالیایي جنګي الوتکې به یوازې د داعش پر مورچلو بریدونه وکړي او د دې عملیاتو موخه د بشار الاسد د حکومت پوځیان نه دي.
د استرالیا لومړی وزیر او د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په کانبریا ښار کې په یوې خبري ناسته کې ګډون وکړ. په دې ناسته کې د استرالیا لومړي وزیر اعلان وکړ چې تر څو نورو ورځو پورې به په سوریه کې پر داعش جنګیالیو د دغه هیواد هوایي بریدونه پیل شي. توني ایبوت د سوریې د کډوالو پر ملاتړ هم ټینګار کوي او وایي چې د استرالیا لخوا به د سوریې او عراق 12,000 کډوال ومنل شي. There can be no stability. لکه څنګه چې موږ ټول پوهیږو داعش د پولي درناوی نه کوي او هغه بریدونه چې هغوی په عراق کې کوي د سوریې له اډو پلانیږي. تر هغه وخته پورې چې داعش په سوریه کې له ماتې سره مخ نشي په عراق کې به د دې ډلې ماته شونې نه وي. استرالیا د سوریه او عراق له هغو 240,000 کډوالو سره د $1 میلیون د مرستې خبر ورکوي چې په اردن، لبنان او ترکیه کې شپې ورځې تیروي. موږ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان لالي کمشنرۍ سره نږدې کار کوو. څو وکړای شو د کډوالو ستونزې اوارې کړو. د ژمي پر رسیدو سره اړتیا ده چې د کډوالو لپاره د خوراکي توکو او د څښاک اوبو په ګډون د ژوندانه لومړنۍ اړتیاوې برابرې شي. په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف بریدونه تیر زیږدیز کال پیل شول. خو دغه ائتلاف په دغو هیوادونو کې د داعش جنګیالیو پر بشپړو له منځه وړو نه دی بریالی شوی او د هرې ورځې په تېرېدو سره د کډوالو شمیر زیاتېږي. د هند او پاکستان لوړپوړي سرحدي چارواکي سبا خبرې اترې کوي. د پاکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په خپره شوې بیانیه کې راغلي چې په دې لیدنه کې به د دواړو هیوادونو چارواکي د اوربند د ماتېدو د علت د کشمیر د سرحدي سیمې له نشه یي توکو سره د مبارزې او د بندیانو د ازادۍ په اړه خبرې اترې وکړي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د پاکستان او هند د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه د یو لړ مسایلو په اړه د اختلافونو له امله لغوه شوې ده. د یمن په حدیده ښار کې شاوخوا 100,000 ماشومان د خوراکي توکو د نشتوالي له امله له خطر سره مخ دي. په یمن کې د ماشومانو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازی وایي د یمن په حدیده ښار کې د ماشومانو په بد حالت اندېښنه لري او وایي چې د دې هیواد په نورو برخو کې هم شاوخوا 2 میلیونه ماشومان د خوراکي توکو له کموالي سره مخ دي. تر لږ ځنډ وروسته به اقتصادي خبرونه وړاندې شي. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته. پاکستان نه غواړي چې هند د افغانستان او پاکستان له ترانزیتي او سوداګریز تړون سره یو ځای شي. د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي پاکستان د افغانستان او پاکستان په سوداګریز او ترانزیتي تړون کې د هند له ګډون سره مخالفت کړی دی او له همدې امله د پاکستان، افغانستان، تاجکستان او هند ترمنځ د 4 اړخیز تړون په اړه خبرې اترې ډلې لري. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هم مني چې پاکستان تر اوسه د ابطا په تړون کې د هند له ګډون سره هوکړه نه ده کړې. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي د افغانستان او پاکستان د ترانزیتي او سوداګریز هوکړلیک په تړاو د خبرو پر درېدو په اندېښنې سره وایي چې په دغه هوکړلیک کې د هند شاملېدو لپاره د پاکستان د مخالفت له امله په پاکستان کې د افغان سوداګرو ستونزې نه دي هوارې شوي. هغوی وایي تر هغه وخته پورې چې په دغه هوکړلیک کې هند شامل نشي او افغان سوداګر د واګه او ګوادر بندرونو ته لاسرسی پیدا نه کړي دغه هوکړلیک به د هیواد په ګټه نه وي. پاکستان باید قبول بکنه که این قرارداد باید 3 جانبه نه بلکه 4 جانبه شود. او را در سفری که وزیر تجارت پاکستان آمده بودند و رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مطلق برشان گفتند که ما در این رابطه صحبت نمی کنیم تا که هندوستان داخل نشود. بازو گفت که برای ما این خط قرمز است، ما هندوستان شامل نمی کنیم. بنان صحبت ها متوقف شد و تا حال متوقف است. اخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې دغه هوکړلیک په تړاو د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او هند هیوادونو ترمنځ 3 تخنیکي غونډې شوې دي او افغان حکومت د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او هند هیوادونو ترمنځ دغه تړون د 4 اړخیزه کېدو وړاندیز کړی دی. خو تر اوسه پورې پاکستان په ترانزیتي او سوداګریز تړون کې د هند شاملېدو په تړاو ځواب نه دی ورکړی. افغانستان 3 پیشنهاد در اونجا داشت که این 3 پیشنهاد پذیرفته شد به خاطر از اینکه این مایده 3 جانبه بسیار خوب عملی گرده. اول استیکر شدن ویزاها از طرف وزارت خارجه هر کشور داشته. 2 تسهیلات در تضمینات بانکی که پیشنهاد خاص ما 6-7 ماده بود بر جانب هیئت دادیم. مسئله 3 تجارت افغانستان از مجرای بندر واگه عطاری به کشورهای جنوب آسیا
و این پیشنهادات افغانستان هیئتی که از کشور تاجیکستان و از کشور پاکستان بود با خود بردن، تا کنون جواب مثبت یا منفیش نامد. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د پاکستان دوه مخو سیاستونو ته په پام سره وایي چې حکومت باید هڅه وکړي په پاکستان کې د افغانانو ترانزیټي ستونزې هوارې کړي. که پاکستان غواړي چې هند سره ښه روابط ولري، باید ورسره اقتصادي روابط جوړ کړي. نو هم به افغانستان تر خوشاله، هم به تاجکستان تر خوشاله. نو که دا خاص د یو خاص نقطې په خاطر چې هغه دوی سره په خپل ستراتیژي کې دی د دې مخالفت کوي، نو هم هند ته نقص دی، هم افغانستان ته نقص دی، هم تاجکستان ته نقص دی او په خپل پاکستاني ولس ته نقص دی. هغوی وایي چې دغه ستونزو د اواري لپاره باید حکومت د پاکستان د ترانزیټي توکو پر وړاندې ورته ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان سوداګرو د پاکستان پر لارو تل له زیاتو ستونزو سره ټکولی دی. یو شمېر سوداګر پر حکومت په نیوکه سره وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیټي او سوداګریز هوکړه لیک تل د پاکستان لخوا له پامه غورځول شوی دی، خو حکومتي چارواکو د پاکستان د دغه کار پر وړاندې هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. د فواید عامې وزارت چارواکي تر یوه کاله پورې د عقینې مزار شریف ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د جوړېدو د کار د پیل خبر ورکوي. د یاد وزارت چارواکي وایي تر یوه کاله پورې د اورګاډي د دې پټلۍ د اقتصادي او تخنیکي څېړنو له پای ته رسېدو وروسته د جوړېدو کار یې هم پیلېږي. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې پروژې پر ارزښت ټینګار کوي او له مرسته کوونکو هیوادونو د هغې د تمویل غوښتنه کوي. د عقینې د اوسپنې پټلۍ چې د هغې په جوړېدو سره د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان هیوادونو د اوسپنې پټلۍ سره نښلول کیږي. د شاوخوا 600 کیلومترو په اوږدوالي سره له ترکمنستانه پیل او له عقینې اندخوی او شبرغان نه په تېرېدو سره بلخ ولایت ته رسیږي او له غزایه د ایرتان بندر د اوسپنې له پټلۍ سره په نښلېدو سره د تاجکستان له پولو سره نښلول کیږي. د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې د اوسپنې د هغې 400 کیلومتره پټلۍ د څېړنې کار پیل شوی دی چې په هېواد کې رغول کیږي او ټاکل شوی ده د عقینې بندر د اوسپنې پټلۍ د جوړېدو د کار د پیلېدو لپاره د راتلونکي مالي کال له بودیجې نه د 70 میلیون ډالرو غوښتنه وشي. مطالعات تکنیکی و اقتصادی و دیتیل دیزاینش هم ما تکمیل کردیم. منتظر امی جلسه که یک هفته پیش قبل صورت گرفت و یک جلسه تکنیکی با جانب ترکمنستان ارائه خواهد شد و هرچی عاجلتر انشاءالله با ما قسمی که از طریق مجرای دیپلماتیک چی شده خبر داده شده فبروری 2016 کار ساختمان باید در خاک یا در قلمرو افغانستان شروع شود. د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ اداري چارواکي وایي د عقینې بندر د اوسپنې پټلۍ پر رغولو کې د تخنیکي سرچینو نشتوالی، د امنیت نشتون او د پرمختللو وسایلو نشتوالی بنسټیزې ستونزې دي چې باید د اوري لپاره ګام اوچت شي. اخوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د عقینې مزار شریف د اوسپنې پټلۍ په هېواد کې د ترانسپورت د پراختیا لپاره یوه له مهمو پروژو بولي. هغوی وایي چې د اوسپنې دغه پټلۍ په سیمه کې د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد لپاره ارزښتناکه ده. خط ریل بندر حیرتان تا آخینه هم یکی از راههای بزرگ تجارتی افغانستان محسوب میشه که با تکمیل شدن این راه هم یا خط ریل میتونه که تاثیر مستقیم بالای اقتصاد خانواده ها داشته باشه و مثلا آدم مصروف کار شود و امتیاع و اموال تاجرایی که چی داخلی هست و چی بیرونی هست میتونه خیلی به سهولت و به سرعت تمام از یک بندر به بندر دیگه انتقال بکنه و از یک کشور به کشور دیگه منتقل شود. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې ترکمنستاني چارواکو هم د عقینې مزار شریف او حیرتان د اوسپنې پټلۍ اهمیت ته په پام سره له افغان حکومت سره ژمنه وکړه چې د اوسپنې د دغې پټلۍ په رغولو کې به ورسره مرسته وکړي. او د افغانستان د تازه میوو صادرات د تیرو کلونو په پرتله کم شوي دي. د ممیزو او سبو د صادراتو د پراختیا ادارې چارواکي وایي د افغانستان پر تازه میوو 3 برابره د پاکستان د ګمرکي تعرفو په لوړېدو سره د تازه میوو صادرات کم شوي دي. بلخوا یو شمېر سوداګر پر حکومت په نیوکې سره وایي په دې برخه کې د دوی د ستونزو د لرې کېدو لپاره هیڅ کار نه کوي. د ممیزو، میوو او تازه سبو د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې د میوو او سبو د حاصلاتو له پام وړ زیاتوالي سره سږکال د دغو سبو او میوو ډیره لږه برخه صادره کړای شوې ده. هغوی پر توکو د پاکستان لوړه ګمرکي تعرفه او د صادراتو په برخه کې د دغه هیواد د ستونزو زیاتوالی د سږکال صادراتو د کموالي لامل نه بولي. بالا رفتن از این تکس یک ضربه بسیار بزرگ است به صادرات افغانستان.
هرچند که رهبری وزارت محترم تجارت و اتاقهای تجارت و سایر نهادهای ذی دخل من جمله اداره انکشاف صادرات کشمش، میوه‌جات و سبزیجات افغانستان تلاش‌های را در این راستا انجام دادن، ولی متاسفانه از جانب کشور پاکستان کمتر شنیده شد. اخوا د تازه میوو د صادراتو د ټولنې غړي هم د هیواد پر میوو د پاکستان د ګمرکي تعرفې د لوړوالي سره کوي. هغوی وایي چې د دوی د ستونزو د اوري لپاره حکومت هیڅ ګام نه دی پورته کړی. کرایه ما بسیار بلند است، کرایه موتر، مشکلات‌های دراز زیاد داریم، میوه ما زیاد تال میخوره. این مشکلات ما داریم. دیگه در این مشکل ما پاکستان 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت میوه ما توقف میده وجه. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د تازه میوو او سبو د حاصلاتو د اخیستنې د فصل په پیلېدو سره پاکستان چې د هیواد د میوو یوه لویه صادراتي لاره ده پر میوو او سبو ګمرکي تعرفه 3 برابره زیاته کړې ده او دا کار نړیوالو بازارونو ته د میوو د صادراتو پر وړاندې د زیاتو ستونزو لامل شوی دی. تر لږ ځنډ وروسته سپورتي خبرونه. ښه راغلاست، اوس هم پام وکړئ یوه سپورتي خبر ته. د میوند اتلانو فوټبال لوبډلې 2 د یو په پایلې سره سیمرغ البرز لوبډلې ته ماته ورکړه. په دې لوبه کې مصطفی افشار او مسعود حسني د میوند اتلانو د بریا ګولونه ووهل، خو د سیمرغ البرز لوبډلې یوازینی ګول فرهاد عدیل وواهه. له دې بریا سره د میوند اتلانو لوبډلې امتیازونه 4 شول او د B ډلې په سر کې راغله. سیمرغ البرز د شاهین اسماعیل په وړاندې له بریا وروسته د میوند اتلانو په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړه، خو پیله کې له مات سره مخ شوه. لوبه د میوند اتلانو په پراخو بریدونو سره پیل شوه او د لوبې په لومړیو شیبو کې نږدې و چې د سیمرغ البرز دروازه پرانیستل شي، خو د سیمرغ لوبغاړو ډېر بریدونه دفع کړه. له هغې وروسته بل شوټ د سیمرغ البرز د ګول په ستنې ولګېد او هغه هم ګول نه شو. د دغه لوبډلې بریدونو دوام پیدا کړ. څو دقیقې وروسته د میوند اتلانو لوبډلې ګول ترسره کړ، خو لوبڅار دا ګول ونه مانه. په پایله کې مصطفی افشار د لوبې په 26مه دقیقه کې د سیمرغ البرز دروازه پرانیسته او لومړی ګول یې ترسره کړ. د لومړۍ نیمایي په پاتې شیبو کې هیڅ بل ګول ترسره نه شو او لومړۍ نیمایي 1-0 پایلې سره پای ته ورسېده. د لوبې دویمه نیمایي سیمرغ البرز په ښه توګه پیل کړه او هڅه یې کوله په هر ډول چې کیږي باید خوړلی ګول جبران کړي. دغه لوبډلې د لوبې تر 8 دقیقې صبر وکړ. په پایله کې د خپلو هڅو ګټه ترلاسه کړه او فرهاد عادل چې 4مه شمېره کمیس یې په تنو د خپل لوبډلې لپاره د مساوي ګول ترسره کړ. د میوند اتلانو لوبغاړو د مساوي ګول له خوړلو وروسته ډېره هڅه وکړه څو لوبه وګټي. په پای کې د لوبې په اضافي وخت کې دویم ګول ترسره کړ. مسعود حسني په ښکلي حرکت سره د میوند اتلانو لپاره ګول ترسره کړ. په دې بریا سره د میوند اتلانو لوبډله د B ډلې د امتیازونو د نوملړ په سر کې ځای لري. د دغې لوبې په پای کې د میوند اتلانو له لوبډلې نه وحید ندیم د غوره لوبغاړي په توګه وټاکل شو. سطح کیفی فوتبال در ولایات خیلی بالا رفته. تمام تیم‌ها 49-51 و 50-50 هستند. هیچ تیمی به هیچ تیم برتری نداره و جوان‌ها و چهره‌های بسیار خوبی در لیگ برتر در فصل 4 ما در بین دیدیم. امیدوار هستم که مسئولین و ترنرها و کسایی که استانداردکارای لیگ هستند برای اعضای تیم ملی افغانستان و برای تیم‌های جوانان و ردای سنی بتونند از این بچه‌ها استفاده بکنند. پلیرهایی که از یک ولایت به دیگر ولایات میره، این سر کیفیت بلند رفتن خود سر خود ارزش بلند رفتن بازیکنان بسیار تاثیر خود داره. بازیکنان میتونه در سطح ملی و در بالاخره در سطح بین المللی و از خارج از افغانستان بره، برای کلب‌های خارج از افغانستان بازی کنه. دا د اوسلې د درېمې اونۍ په دوام به سبا د باسین څپې د سپین غر بازانو په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ شي. له همدې سپورتي خبر سره زموږ خبري ساعت هم پای ته ورسېد. ستاسې له پاملرنې مننه. تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپارم.